نراشا وورا د حدیث او د قرآن د شیخ ابو حسان خیستا خلی درسنا ایننا کسان چی ایمان نلری پا آخرت باندی اعتدنا لهم عذابا علیما تیار کرده منگ دا غوی دا پارا عذاب دردناک عذاب اللہ ما تیار کرده آغا عذاب چرا انسانان پا دیر تادی که غواری پا مخ سالله بلا خبر شروع که دا انسانانو یو حال بیانی واقع دا اللهوی دا انسانان دیر تادی که پا شر غوختو که خیره با شروع کی بچی تا خیره با که اخبل زان تا خیره با شروع کی اخبلو کشرانو تا دیسی خونه دا پکار اللہ وی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ او غواری انسان عذاب لرا پشان دا غختلو دا خیر لرا داسی خیره با شروع کی عذاب بغواری لکه دا چی خیر غواری لکه دی چې یو رحمت غواړي وکان الانسان عجولا او دی انسان تادی کونکې تادی کې ګورو د الله عذاب هغه به دی راوړي د بچي دپاره او د نورو دپاره او په خوله باندې به خیرې پرتي اس غونه دا پکار ځکه حدیث کې دا راځي چې تاسو خپل مال ته خپلو بچو ته خیرې مه کوئ دا خیرې به چې د بدیسي ټیم کې وکړئ چې الله به دغه ټیم کې خیرې قبلوي نو بیا به پښیمانه شئ سورت یونس کې م الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره کړې وایي که موږ دا قبوله کړو نو بیا او ډېرې داسې قبولې شوي دي خیرې لکه مور پلار بچو ته کړي دغه خیرې قبولی شوی دی بیا آغا مور پلار خیمانی خو کار خو شوی دی دیکھ زمان طول دا پارا یو خط تربیت تی چی خیری مکوی بچو تا کشرانو تا مشرانو تا حتی الوسع کوشش تا دعاو دا خیر و دا رحمت کوی دا خپلو کشرانو دا پارا دا بچو دا پارا دا ہدایت سوال کوی پا مخ زکی که اللہ والا ہدایت ورکنو خبر سشوا ختم شو بینو ځکه چې خبره خو ټوله روانم دغه وخته پورې دی چې څو پورې ورته هدایت نه میلاو شي ځکه دا عرب په دې عقله ډېر ښه خلک دي دوی چې ډېر هم غوسې شي دی بچي ته نو دا ورته وایي چې الله دې تا ته هدایت درکړي وایي او زمونږ هغه وایي الله دې ملا ماته کوه الله دې د ملا تیر مات کوه الله دې وشرموه الله دې ذلیله کوه الله دې مړ راوړی کوه لږیا شي خصوصا د ښځو خو بل کار نشته زمونږ په دې ښځو کې دا بیماري ډېره او دا د هغوی بېدیني او دا د هغوی جهل دی چې خیرې کوي لږ یې په خیرو به څه وکړي